سلام و شامتون بخیر به مهمترین های ورزشی امروز از زاویه خوش آمدید. رقابت های جام قهرمانی باشگاه ها و تیم های منتخب والیبال ولایت های کشور با قهرمانی تیم والیبال غلام حیدر جیلانی و نایب قهرمانی کام‌ایر امروز در کابل به پایان رسید. جزئیات در گزارش. رقابت‌های جام قهرمانی باشگاه‌ها و تیم‌های منتخب والیبال ولایت‌های کشور با قهرمانی تیم والیبال غلام حیدر جیلانی به پایان رسید. در دیدار نهایی این پیکارها، کام‌ایر به مصاف غلام حیدر جیلانی به میدان رفت که در پایان این دیدار کام‌ایر با حساب 3-1 مغلوب غلام حیدر جیلانی شد و نتوانست از قهرمانی خود دفاع کند. ما بتوانیم یک بار در کشور ما بهترین و نخبه‌ها را پیدا بکنیم و مشکلاتی که صدرای فدراسیون است و چالش هایی که صدرای فدراسیون هم مشکلات فنی و تکنیکی و هم نبود امکانات، یعنی عدم اسپانسر، به خاطر چهره های نو که اینجا شناسایی شوند و بتوانند در تیم ملی راه پیدا کنند و عازم کشورهای خارج شوند که تا بتوانیم به وطن خود یک دستاورد خوبی برگردانیم. دومین دور رقابت‌های جام قهرمانی باشگاه‌ها و تیم‌های منتخب والیبال ولایت‌های کشور به هدف شناسایی چهره‌های برتر و نیز رشد این رشته ورزشی و میزبانی کابل برای 10 روز راه‌اندازی شده بود. خواستیم امروز اولین روز هفته طفل را از المپیک افغانستان آغاز کنیم. این همزمان شده با فینال والیبال در افغانستان تیم‌های برتر و ما خاطر خواستیم پیام طفل افغان را، پیام طفل نیازمند افغان را، پیام میلیون‌ها طفلی که در معرض خطر هست خواستیم امروز یک جایش کنیم با پیام ورزش افغانستان. در همین حال وزارت کار و امور اجتماعی همزمان با پایان این مسابقات از روز جهانی کودک نیز گرامی داشت کرد. رقابت‌های جام قهرمانی باشگاه‌ها و تیم‌های منتخب والیبال ولایت‌های کشور با حضور 13 باشگاه از شهر کابل و تیم‌های منتخب ولایت‌های لغمان، ننگرهار، بلخ، دایکندی و میدان وردک برگزار شده بود. خراسان فاریاب قهرمانی رقابت‌های فوتبال حوزه شمال را به دست آورد و به رقابت‌های جام قهرمانان کشور در کابل دعوت شد. تیم فوتبال خراسان فاریاب قهرمان رقابت‌های حوزه شمال شد. رقابت‌های قهرمانی حوزه شمال کشور با حضور ولایت‌های سمنگان، فاریاب، بلخ، جوزجان و سرپل راه‌اندازی شده بود. هدف از برگزاری این رقابت‌ها شناسایی تیم قهرمان برای حضور در لیگ قهرمانان کشور گفته شده است که قرار است تا چندی بعد و میزبانی کابل راه‌اندازی شود. هفته 16 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال لالیگای اسپانیا شب گذشته با برگزاری یک دیدار آغاز شد. هفته 16 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال لالیگای اسپانیا شب گذشته با برگزاری یک دیدار آغاز شد. اتلتیک مادرید بیرون از خانه به مصاف ویاریال و میدان رفت. دو تیم در پایان با برابری بدون گل رضایت دادند. در چند دیداری که در ادامه بازی‌های این هفته امشب برگزار خواهد شد، لوانته والنسیا را در پیش دارد و بارسلونا در نیوکمپ میزبان مایورکا خواهد بود. در جدول رده‌بندی رقابت‌های لالیگای اسپانیا، بارسلونا و ریال مادرید هر کدام با 31 امتیاز به ترتیب رده‌های اول و دوم جدول را در اختیار دارند. او احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالیو کې سپینغر بنده امیر ته او موزون مس عینک تماتې وکړه. دغه سیالۍ په خوست او ننګرهار ولایتونو کې روانې دي. د احمد شاه ابدالي څلور ورځنۍ سیالۍ د ننګرهار په غازي امان الله خان لوبغالي کې سپینغر لوبډلې اتلسمه لوبه له بند امیر زون سره ترسره کړه چې لومړی توپوهنه د بند امیر زون ځوانانو پیل کړه او د ټول لوبغاړو په سوځېدو سره یې 145 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې سپینغر زون توپوهنه پیل کړه او د ټول لوبغاړو په زیان سره یې 302 منډې وکړې. بند امیر لوبډلې ته بیا د توپوهنې موقع ورکړل شوه چې دا ځل یې له لومړۍ ورځې ښه توپوهنه پیل کړه او د ټولو لوبغاړو په زیان سره یې 353 منډې وکړې چې په ځواب کې یو ځل بیا سپینغر لوبډلې توپوهنه پیل کړه او له خپلو تیرو 302 منډو سره یې 190 نورې منډې وکړې چې په دې سره سپینغر زون په 4 وکټو بند امیر زون مات کړ. بل لور ته خوست ولایت کې امو زون له میساینک زون سره لوبه وکړه چې امو میساینک ته په یوې پاڼۍ کې د 93 منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. باید یاد شي چې د امو لوبډلې لپاره زاهد زاخیل دوه غبرګې سلیزې هم ووهلې او په 215 منډو ناسوځېدلی پاتې شو. هندوستان لوبډلې ویسټ انډیز ته په لومړي شل ورځې لوبه کې په شپږو ویکټو ماتې ورکړه. د ویسټ انډیز د 200 منډو هدف ته لوبې په 19 اوور کې پوره کړ. د هند لپاره په دغه لوبه کې ویرات کوهلي 94 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. دا سیالۍ د هندوستان په حیدرآباد ښار کې ترسره شوه چې د لوبې پچه هند لوبډلې وګټله او ویسټ انډیز ته یې د توپوهنې بلنه ورکړه.
ویسټ انډیز په ټاکلو شلو اورونو کې د 15 لوبغاړو په زیان سره 200 منډې وکړې چې له ډلې شامرون هایټ مایر 55 ایون لیوس 40 کیرن پولارد 30 او برندن کینګ 11 منډې وکړې د هند له لوري یوژیندرا چال 2 واشنگټن سندر دیپاک چهار او رویندرا جدیجا یو وکټ ترلاسه کړه د 200 منډو هدف د هند لوبډلې په 13.4 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ او په شپږو وکټو یې د ویسټ انډیز لوبډلې ته په لومړۍ شلوریزه لوبه کې ماتې ورکړه د هند له لوري لوبډلمشر ویرات کوهلي په زړه پورې توپخانه نندارې ته وړاندې کړه چې د شپږیزو او شپږ څلوریزو پر مټ یې په 5 توپونو 4 نوي ناسوځېدلې منډې وکړې دراز کیل راهول 2 او ریشاب پاینټ 18 منډې وکړې د یادولو وړ ده چې د ویرات کوهلي نننۍ منډې د هغه په شلوریزو لوبو کې تر ټولو زیاتې منډې دي ټاکل شوې د هند او ویسټ انډیز ترمنځ دویمه شلوریزه لوبه به د دیسمبر په 8 نیټه ترسره شي. این بود مهمترین های ورزشی امروز و شما می توانید به یوتیوب چینل ما سر بزنید و از برنامه های ما دیدن بکنید. تشکر از اینکه با ما بودید.